سلامونه ګران دوستانو مینه بیا هم خره لاس بلې ویډیو ته په یوې ویډیو کې ما تاسو ته بیا هم د پاس ایر ډراپ په اړه معلومات رسې. پاس ایر ډراپ به کله لیست کېږي، که څومره پیسې موږ ته راکوي، څومره پیسې موږ ته کولی شو وګټو او څنګه کولی شو چې ویډرا کړو، څنګه کولی شو دا خرڅ کړو. نو ملګرو په یوې ویډیو کې ټول طریقه درښیم په دغه کې چې مثلا څنګه کولی شو انلاین پیسې دغه پاس ایر ډراپ څخه وګټو او دغه څنګه کولی شو دغه پاس ایر ډراپ څخه دغه ګټلې سکې مثلا د موږ څومره ډالر کېږي، دا ټول طریقه په دې ویډیو کې درښیم. نو ملګرو ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ. او ګران دوستانو ګورئ تاسو کله چې پاس ایر ډراپ ته راسئ، دغه پاس ایر ډراپ کې تر اوسه چینل جوین کړی مثلا چې په کار نه کړی نو دغه لینک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی، تاسو کله راسئ پکې جوین شئ او دغه پاس ایر ډراپ کې کار وکړئ. او لټون اول خبر خدا درکوم چې دغه پاس ایر ډراپ خپل اعلان کړی چې مثلا په 13 ډسمبر دغه میاشت په 13 تاریخ به دا لیست کېږي او دا خپل سکې ورکوي او تاسو کولی شئ دغه بیا پیسې ترې وګټئ او ډالر ته واړوئ. ګورم ملګرو زه تاسو د تاریخ عمل ګوره 4 ډسمبر د په 13 ډسمبر اعلان کې دا مثلا لیست کېږي. ما ته 21,170 سکې دي سره ملګرو 21,170 سکې دي. دغه 21,170 سکې زه اوس تاسو ته ښیم مثلا څومره ډالر کېږي. دا ملګرو خپل باینانس اعلان کوي چې دغه 21,170 سکې مثلا ما سره کوم په پاس ایر ډراپ کې دي ویلي دي چې مثلا د دوی هر یو دانه سکه به 0.030 ډالر به قیمت خوري. زه راځم ملګرو خپل موبایل کالکولیټر را خلاصوم او تاسو ته مثلا دا قیمت لیوایم چې مثلا څومره ډالر به کېږي. ګوره ملګرو دغه ما ته 22,000 څومره دی ملګرو 22,170 ده 22,170 سکې دي مثلا دا به ضرب کړي 0.1230 نو کېږي 14 ډالر. اصل ملګرو ځکه ما اوس تازه شروع کړی ده، مخکې مې کارونه پکړی او اوس پکې راغلم او دا کوم اعلان ما مثلا د باینانس لخوا واورېده، کوم اعلان مثلا ما د پاس ډراپ څخه واورېده، نو اوس زه راغلم پکې او کار پکې کوم. نو دغه ملګرو ګوره د 22,170 سکې مثلا مار سره دي دغه 14 ډالر کېږي څه ده دغه 14 ډالر ګورم ملګرو دا زه مسوي یم دا به ضرب کړم مثلا افغانیو کې مثلا چېرته افغاني پیسې ته وړئ ضرب هم اوس افغاني مثلا په 15 شپېته کې مثلا په 15 شپېته کې تقریبا 1,450 روپۍ کېږي څه ملګرو. که تاسو چې ملګرو په دغه کې کار وکړئ په دغه پاس ایر ډراپ کې مثلا کار وکړئ په دغه پاس ایر ډراپ د سره جان کې دلته خپل ملګري ورته انوایټ کړئ، نور کار کول پکې نه خپل ملګري ورته انوایټ کړئ مثلا هره ورځ مثلا را خلاصوئ دغه ځای کې ملګرو تاسو ورته کلیک کړئ. ګوره په دې ځای کې ورته کلیک کړئ، په دې ځای کې زه ورته کلیک کوم دغه ځای کې دغه ملګرو هوډ باندې ورته کلیک کړئ. په دې ووټ باندې خو ملګرو په دې باندې مثلا کوم پرکسیز دی کوم کمپلیټونه تا ورته کړي دي ملګرو هغه تړلي نو دلته به په دغه ځای کې ورته کلیک ایرن باندې دغه ځای کې نوي ټاسکونه تاسو درکړي. په دغه ټاسک کې ګورئ نه ملګرو دلته یو نوی ټاسک راغلی دی مثلا لازره پاوسه لازره که زه مثلا دغه لازره ما اخلم ماته 100 ډالر کې ګوره تاسو هره ورځ کې تاسو چېرته مثلا په دې کې 1,000,000 سکې وګټئ څه ملګرو 1,000,000 سکې 1,000,000 سکې مثلا تاسو مثلا چېرته وګټئ 1,000,000 دغه ملګرو د 100,000 لازره 1,00,000 1,000,000 سکې وګټئ نو تاسو کې چېرته لېر سي نو دوی 0 کمیږي څه دی 0 سکه کم سو نو دا تقریبا کېږي 1,00,000 سکې څه ده دا کېږي 1,00,000 سکې. دغه 1,00,000 سکې مثلا که په دغه څومره باینانس مثلا دا اعلان کړی دی چې دغه پاس ډراپ په 0.030 ډالرو باندې به لیست نو دا تقریبا 1,00,000 مثلا که تاسو 1,000,000 چټو 80 ډالر کېږي دغه 80 ډالر بیا راسه ضرب کړئ 15 شپېته مثلا 4,550 افغانۍ کېږي. نو ملګرو تاسو کولی شئ دغه میاشت د ډسمبر د میاشت 13 تاریخ پر دغه پاس ډراپ کې کار وکړئ او تاسو کولی شئ مثلا تاسو دغه ټاسکونه ورته کمپلیټ کړئ او دغه څخه فری سکې وګټئ. نو ټاسکونه ملګرو تاسو ډېر اسان دي په دې کې مثلا تاسو ورته کلیک ملګرو زه اوس مثلا په دغه ټاپ باندې ورته کلیک کوم په دغه کې چې دا ټاسک اوس سره ورته کمپلیټ کړئ. ګوره ټاپ باندې ورته کلیک کړئ ده نو ګوره ملګرو دا اوس چې شوی دلته ټاپ ایټ څه ده ملګرو مثلا ټاپ باندې ورته کوم ټاپ ایټ او دغه سکې ماته ټولېږي مثلا هلته ماته اضافه کېږي هم باندې ورته کلیک کوم ملګرو نو دغه ځای کې چېرته مثلا ما مخکې ویډیو کې هم تاسو ته دغه ایرډراپ درته تشریح کړی دغه ایرډراپ کې مې د کار کولو طریقه تاسو ته ښودلې وه. که څوک نه یې ملګرو نو تاسو به دلته راسئ ملګرو په دغه ځای کې تاسو ورته راسئ دغه کې بیا څه فری سکې درکړي فری سکې څه نه درکړي فری سکې تاسو دلته دغه مخکې ایرډراپ وسره کې ګوره مخکې ایرډراپونه ما جان کړي دي ایکس امپر مثلا جان کړی ده بوم ایرډراپ مې ورته جان کړی ده همداسې بلیم مې ورته جان کړی ده همداسې نور ملګرو ناټ کوین ډاکس کوین همسټر ایرډراپ دا ټول ما ورته جان کړی و نو دغه څخه دغه 22,170 سکې راکړي دي او همداسې ملګرو تاسو جان کمیونټي ورته کلیک کړئ په دغه کې په د جان کمیونټي هم ورته کلیک کړئ دا کمیونټي دا ورته تاسو ملګرو ورته جان کړئ مثلا فالو به کړئ نو تاسو ته یو څه اندازه فری سکې درکوي. بل په دې کې مهم ملګرو تاسو به خپل کیپر والټ د سره کونیکټ کوئ دلته به راځئ په دې کونیکټ والټ باندې ورته کلیک کړئ نه په دې چې کله ورته کلیک کړئ نو دلته به چې باندې کلیک کوئ بیا به راځئ ورته ټون کیپر والټ باندې ورته کلیک کړئ.
زه په ټون کیپر والټ ورته کلیک کوم تر څو زما ټون کیپر والټ دغه سره کونیکټ سي دغه سره وصل سي او کله چې دغه ایرډراپ مثلا د سم تاریخ باندې لیسټیږي نو ماته ډایرکټ دغه پیسې خپل ټون کیپر والټ ته راسي ګورم ټون کیپر والټ کې زه هم یو څه اندازه ډالر لرم مثلا $12.9 راځم لرم په ټون کیپر والټ کې نو دلته راځم بیا په چې باندې کلیک کوم په کونیکټ والټ باندې ورته کلیک کوم نو دا موږ ورته خپل کوډ ورکوم دی په کوم ټون کیپر والټ سم دا موږ ورته ترته وایي سي ډن مثلا د ما دغه ایرډراپ سي دوه موږ دغه سره واصل سو مثلا دغه سره کونیکټ سو اوس ګورم موږ لږ لوډینګ اخلي ماته بل توای سي اوس ډان سو سي دا موږ ګورم دا موږ زما والټ سره کونیکټ سو دغه د تاسو خپل لیدای سي زما والټ سره کونیکټ سو نو دغه څه کې کله لیست نو ماته راځي په چیش کې په ټون کیپر والټ کې ټون کیپر والټ سره کوي سم باینانس هر والټ څه کول سم زوی لګم نو موږ بیا په دې غیر کې موږ تاسو هر ورځ کولای شئ په دې کې کراسي نو دالته یو څو ټسکونه تاسو راځي په دې کې دا کمپلیټ کوه تاسو ته فری کوم کوینس دغه تاسو درکې ګور موږ چې اډټ پاپس ایموجي په دې باندې ورته کلیک کوم 5000 پاوند سره کې موږ په دې باندې ورته کلیک کوم دغه ده موږ سٹارټ باندې ورته کلیک کوم سٹارټ خو خیر موږ زما د نت مشکل ده د نت مسله ده نو دغه کوم ټسکونه اوس ماته نه کمپلیټ کیږي د ګورم ما کونیکټ والټ سره وای نو ماته 3000 فری سکه راکې دلته راځم بیا تاسو چې په دې کلیم باندې ورته کلیک کوم دلته کلیم باندې ورته کلیک کوم دغه په دې کلیم باندې ورته کلیک کوم نو موږ زما د انټرنیټ مشکل ده کریم کیږي نه نو په دې کې تاسو کولای شئ موږ دغه ټسکونه ورته کمپلیټ کړئ دغه ټسکونه موږ دلته ګورو سو ټسکونه فالو چینل مثلا زر مثلا کوین درکې هم دسه انوایټ فرند مثلا 5000 کوین درکې هم دسه کونیکټ والټ مثلا 3000 مثلا دا ماته کونیکټ سم زه تاسو ته خیم مثلا دا ماته جمع سوي د کنه دا موږ شپږ وزره یو سلاویا سکه ما سره نو موږ دا تاسو کولی شئ دغه میاشت تر اخر پر اساس موږ کولی شئ ټوله کې او دغه سکه موږ بیا لیسټیږي او خرڅول شي او کار څوک مثلا په دې نه پېږي دا څنګه مثلا موږ بیا خرڅ کو نو بیا کولی شئ ماته مثلا په ټلګرام کې په خپل دغه ویډیو کې په کمنټ کې راته وایي موږ زه مثلا نه کله د خاص کوم نو موږ خپل هم تر اخلو نو موږ دغه لنګ ما د ویډیو په ډسکرپشن کې کولګي لګي تاسو که سره سره پکې او دغه جان کې پکې او دغه کې کار وکړي کار کول خو نور نه غواړم موږ هم ناسه یو څو ټسکونه نه دي ټسکونه ورته کمپلیټ کوي او تاسو ته به فری سکه درکوي نو څومره سکه تاسو کوي سکه تر وګټي او بیا نغدو پیسو ته واړوي نو موږ په دې هله چې وینو خو سې کې ویډیو چې خو سې ویډیو سره لایک او چینل ته سبسکرایب کړئ نو دا زموږ نوی ویډیو کې ویډیو خو سې ویډیو اتمنه سره لایک او ویډیو سره شیر کړئ موږ سره ملګری مو دغه ایرډراپ ته را دعوت کې راوتره وغواړئ او دغه لایک ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړل لګي تاسو کولی شئ راسه پکې جوائن شئ او زموږ ټلګرام چینل هم د ویډیو په ډسکرپشن کې سره لګي تاسو کولی شئ زموږ ټلګرام چینل هم د سره فالو کړئ نو موږ په بل ویډیو پر خدای سپارم الله پامان مخته مخه